د سلام په وړاندې کولو سره پام مو راګرځوم د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پیل یې له ولسمشر غني څخه کوو. ولسمشر غني د مرکز ګرمۍ سیستم لرونکو کورونو، ښارګوټو او دولتي ادارو کې د لوګي تصفیه کوونکو آلې د نصب او ګرمولو او انرژي د تولید په خاطر د ټایرونو، ربړ او پلاستیک د نه سوځولو په اړه دوه جلا جلا حکمونه صادر کړل. ارګ په یوه اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویلي دي د دغو حکمونو پر بنسټ د مرکز ګرمۍ سیستم لرونکي دولتي ادارې د لوړپوړو ودانیو او ښارګوټو مالکان او متصرفین مکلف شوي تر څو د لوګي تصفیه کوونکي آلې یعنې معیاري فیلټر په خپلو اړوندو تاسیساتو کې نصب کړي. ایران ته ورځو. ایران د افغانستان پټ دښمن یعنی خاقاني د سلیماني ځای په ځایناستی ټاکلی دی. ایران د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د هغه په څیر یو بل خطرناک قمندان اسماعیل خاقاني چې 2 لسیزې د سلیماني مرستیال پاتې شوی و د سپاه قدس ډلې مشر ټاکلی دی. اسماعیل خاقاني له 80 کلونو راهیسې په سپاه پاسداران ډله کې دنده مخته وړي چې په افغانستان او پاکستان کې د مهمو عملیاتو مشري هم په غاړه وه. ګلبدین حکمتیار ګوند ته ورځو. جمعه خان همدرد وایي د حکمتیار له فامیلي انحصاري او توندلارې ګوند سره نور مخه کوو. د جمعه خان همدرد په مشرۍ د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار څخه تازه جلا شوی ګوند وایي د حکمتیار د توندرو سیاستونو او د ګوند د شخصي کولو له کبله له هغه څخه لاره جلا کړه. نن د جمعه خان همدرد په مشرۍ د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد خپل موجودیت په کابل کې اعلان کړ او د حکمتیار په سیاستونو یې له نیوکو سره وویل نوموړي 1 میلیون ګوند یوازې په خپلو زامنو او 2 زومانو پورې منحصر کړی دی. کرنې وزارت ته ورځو. کرنې وزارت وایي ورښتونه به په هیواد کې کرنیز محصولات 10% ډیر کړي. ورښتونه به په هیواد کې کرنیز محصولات د 20 او 10% ترمنځ زیات کړي. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي په کرنیزه برخه کې په هیواد کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي او د تیرو کلونو په پرتله روان کال کرنیز محصولات ډیر وو. پامپیو ته ورځو. د سلیماني تر وژل کېدو وروسته پامپیو جنرال باجوا سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر باجوا سره سیمه کې د احتمالي تحولاتو په تړاو ټلیفوني خبرې کړي. پامپیو ویلي ایران په سیمه کې د ناامنیو بې ثباتیو ملاتړی دی. د هغه په خبره ایران ممکن د سلیماني تر وژل کېدو وروسته پر ځینو احتمالي کارونو لاس پورې کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو خوښه شوي وي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم ضروري شریکه کړئ.